ټیک ټاک کې موږ لایو څنګه راتلی شو د نور خلکو لایو څنګه کتلی شو که تاسو سره د بهر ملک سیم هم نه تاسو وی پی ان هم نه یوز کوئ تاسو په پاکستان او افغانستان کې ژوند کوئ اوسېږئ او تاسو ټیک ټاک کې لایو راتلل غواړئ بالکل تاسو راتلی شئ په کومه طریقه راتلی شو راځئ چې طریقه درته وښیم دې دپاره به د ټول اول تاسو داسې وکئ کوم پلی سټور نه تاسو ټیک ټاک اپلیکیشن ډاونلوډ کړی دی دا تاسو ډیلیټ کړئ کله تاسو دا ډیلیټ کړئ بیا لاړ شئ ګوګل ته او سرچ کړئ apkvinam.com دا سره سکرین باندې ښکاري کله تاسو دا سرچ کړئ فرست نمبر کوم ویب سایټ تاسو راوړي دا تاسو اوپن کړئ دلته کې بره سرچ بار دی په سرچ بار کې تاسو سرچ کړئ ټیک ټاک USA تاسو به ډېر شي پوسټونه راوړي او تاسو پکې دا یو پوسټ اوپن کړئ کله تاسو دا یو پوسټ اوپن کړئ لاندې سکرول کړئ ډاونلوډ بټن دا یو ټیک ټاک تاسو ډاونلوډ کړئ کله تاسو دا یو ټیک ټاک ډاونلوډ کړئ اوپن کړئ خپل آی ډي تاسو دلته کې لاګ ان کړئ د دې ټیک ټاک کې نه بیا تاسو د وی پی ان ضرورت شته او تاسو د سیم ضرورت شته تاسو پکې صرف خپل آی ډي لاګ ان کړئ تاسو پکې لایو هم راتلی شئ او تاسو پکې د نور خلکو لایو هم کتلی شئ لایو پکې په خپل اله راتلی شئ کله تاسو کرایټیریا مکمل کړئ مطلب 1000 فالوورز